راته همیشه بهار وایو که د تولیداتو مور ورته ووایو لیدونکو په دې کې به موږ تاسو ته د شیدو مستو تروې دوغ و روغن زرد همچنان مسکه ټیپ کې ټسټیپ کې چې دی یو سیسي الکول اچول کېږي ایتانول ها دا شی ماشین خپل حرکت کوي اوکې ډېر ښه په لیدونکو نایابه او ناشنا شیان د ختیځ لبنیاتو په فابریکه کې په تاسو یې ویلې د کوپراتیفي خبره مو وکړه ډېری لیدونکي زموږ د دغې کلمې سره ناشنا دي کې لږه تشریح ورکړه فارسی کې یو متل دی بالخصوص دري ژبه کې وایي چکه چکه دریاب میشه تقریبا فابریکه کې موږ دوه ډوله کارګر یو چې مستقیم دی یو پارت ټایم دی یا غیر مستقیم کارګر بله مستقیم وګورئ چې دا فول اتوماتیک ماشینات دي هغه ماشینات دي چې هغه اول چې د سواد ته ضرورت لري دین علاوه د لبنیاتو چې دی دا یو بل مسلک دی مثلا په کومه درجه حرارت کې چې دی زه توم نه واچوم په کومه درجه تر څو دا ساړه شي د دې نه کوچ یا مسکه تولیدوي نو دا د هغې دپاره ځانګړی ماشین دی صاحب د دې بیا قیمتونه په بازار کې څومره دغه مسیر که نه کوم چې پیښ شي دغسې یخ دا ډېر ښه داسې دا بازار ته عرضه کېږي دا چې دی بهتروي دی ډېر ښه دا 900 ملي لیټر دي 900 ملي لیټر او خالص ترمیم دي نو دا هم ستاسې د دې فابریکې برکت او تولید دی سلامونه ستړي مشي هرکلی ارزومند یم چې خوږو لیدونکو ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمنده واوسئ خوږو لیدونکو د تېر په څېر صحیب الله صافی یم او د اقتصاد په ډګر کې یو ځانګړې خپرونه چې د ختیځ لبنیاتو د اتحادي هغه ته راغلی یم البته مرکز ته راغلی یم خوږو لیدونکو دلته د پروسس یو فابریکه ده تر شا چې مې تاسې کومه لوحه ګورئ دا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد د پارمیړي په سیمه کې ده ننګرهار ته همیشه بهار وایو که د تولیداتو مور ورته ووایو ماشاءالله دې وي ډېرې زیاتې فابریکې دلته فعاله دي او ډېری زموږ افغانان وروڼه دلته په کار کولو باندې بوخت دي خوږو لیدونکو په دې کې به موږ تاسو ته د شیدو مستو تروې دوغ و روغن زرد همچنان مسکه پنیر چکه این چیزها را همگی به شما نشان میدیم که بچینه و اینا جور میکنن او په دې هیله ورزو خوږو لیدونکو چې تر اخره پورې ملتیا وکړي وکړئ او خپرونه مو د خوښې وړ وګرځي یا مخکې زه خوږو لیدونکو همداسې داخل د فابریکې ته سلام جان بخیر کاری د خیرات د وروره خاص دی یا داخل د فابریکې د ضروري اجازه ده ورشه اجازه مهرباني وروره ستاسو مسؤلیت دلته څه دی زموږ مسؤلیت چوکیداري ده د دروازې او د دروازه نو ولې د ماشینریانو په سیستم باندې نه پوهېدلی چې په دروازه کې ګمارلی نو دا خو زموږ اوله نه تبه وه مسلکي کسان یې هلته راوستلي ښه غیر مسلکي سړی کار نشي کولی غیر مسلکي کس نشي کولی بل تعلیم یافته کسان دي هغه په هر شي باندې پوهېږي ښه په دې سیستم باندې به اګاه دي سیستم باندې پوهېږي او ماشاءالله دا غټه فابریکه ده که نه او اوس چالانه ده اوس چالان دی کار مکمل چالان ډېر به داخل فابریکه آمدیم البته چار اطراف بسیار پارکای خوب هم جور کرده و بیننده عزیز مسئول مدیری از اینجا یا رئیسش کوشش میکنیم که بعد از بیاریم و داخل فابریکه بریم و نمو وعده که شما کردین در شروع برنامه طبق وعده خود باید سر وعده خود عمل بکنیم بیننده عزیز باید خوشبختانه بگوییم که امرای این فابریکه ختیځ لبنیات روبروی شدیم امرای کی مسئول مدیر رئیسش باشه مسئول مدیر خیر است برای ما مطرح نیست بیادر ماست خوب بیننده عزیزم میتون میریم طرف فابریکه خواهم مدیر صاحب راضی د ختیځ لبنیات تولیداتي ځانګړې فابریکه چې د غوا د خالصو شیدو نه
لبنیات وایي پایښت نه لري او هغه رښتیا خبره ده له شیدو شروع کېږي همداسې پسې ورځه مستې چکه کورت غوړي کوچ نور شیانو نومونه ماته نه راځي وایي جمع پنیر جمع خیدک منفي ډېر شیونه دغه ابتدا د دې ځای نه کوئ تاسې په څه شکل وروره لومړی به دې فابریکې په سټرکچر او دغه باندې ډېره ښه ده دا پوښتنه البته ما نه پاتې بالکل دا تقریبا په 1990 کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه ډېر ښه چې کوپراتیفي سیستم کې دا تقریبا 15 ولسوالۍ کې مفالس شروع کړو شهادت هندوات 15 ولسوالۍ چې کامه ده بیسود د سرخوت بټیکور دغه نکل دی ډېر ښه نو دغه کې موږ تقریبا 1310 بخښنه غواړم مهرباني 1310 نفره موږ په سب راجستر ورسول هغې څخه بعد چې دی موږ د نغو ولسوالۍ څخه دې نه علاوه هغه چې کوپراتیف شامل نه دي هم شوده راټولو چې کله شوده ورته راټول شي هلته هم یو ټسکېږي وړوکی لابراتوار په هره ساحه کې شته دی ډېر ښه هغې نه بعد چې دلته راځي هم لومړی همدغه ټرینس کې ترسره کېږي دا واخلئ مهرباني دغه ټیپ کې ټیسټ ټیپ کې چې دی یو سیسي الکول اچول کېږي ایتانول او چې هغه تقریبا 15% جوړېږي او یو سیسي پکې شوده اچول کېږي دا البته د ټیسټ لپاره دي دا خوځول کېږي بیا چپه کېږي که چېرته په همدغه ټیپ کې دغه شودې مستې شوې په مستو بدل شي رنګ یې تغییر شي هغه تغییر شو دا د کیفیت وړ نه دي دا کیفیت نه لري دا د پروسس وړ نه دي بله دا موږ پروسس ته نه داخلو او که چېرته نو دا چې دی په دې کې که چېرته دا مستې شولې یا رنګ یې تغییر شو د شودو نو هغه مونږ د پروسس وړ نه دي او داخل ته نه داخلو بله او هغه چې دی بېرته مونږ مستقطو مالدار ته هغې نه بعد چې دی بیا داخل ته ایسر نه وځي شیدې راځي دلته ځای دلته کېږي لکه دا شکل داسې داسې حرکت کوي ها دا شی ماشین خپل حرکت کوي اوکې ډېر ښه داخل ته ځي داخل ته شي هلته بیا نور پروسس ترسره کېږي بله مهرباني مهرباني خوږو لیدونکو نایابه او ناشنا شیان د ختیځ لبنیاتو په فابریکه کې په تاسې وینئ سلامونه ستړي مشي ورکلی خوږو لیدونکو د تاسو سره مو د خپرونې په پیل کې البته وعده کړې وه چې د ختیځ لبنیاتو تولیداتي فابریکې ته به ورځو د ده د مسؤل مدیر سره د دغې فابریکې په هکله باندې یو څو پوښتنې لرم او وروسته له هغې نه بیا د خیره د پروسس بخش ته ځو ماشینونه به رامعرفي کوي او ارزومند یم چې تر اخره پورې زموږ ملتیا وکړي او خپرونه مو د خوښې او د لیدو وړ وګرځي ښه اول که راځو مدیر صاحب سره پیل په دې کوو چې ځان به راوپېژنو سلام جوړ بخیر ډېره مننه وعلیکم سلام کور مو ودان هر کله راشئ په خیر راغلی ډېره مننه زما نوم خالد خان دی او د ختیځ لبنیات فابریکې منیجر یم ښه ډېره ښه ده جناب مدیر صاحب که راته اول په تاریخچه د دغې فابریکې وغږېږئ د ختیځ لبنیات فابریکه چې دا تقریبا په 1990 کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې د کوپراتیفونو په چوکاټ کې تقریبا 1510 نفره مالداران موږ سره چې دی دا په ثبت او راجستر ورسېدل ختیځ لبنیات فابریکه چې تقریبا په 1990 کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې تقریبا په 15 ولسوالۍ کې د ننګرهار کامه بیسود سرخوت بټیکوټ غنیخیل دغه 15 ولسوالۍ کې موږ تقریبا 1510 نفره مالداران په خپل نوم ثبت راجستر کړه د دغه راجستر مالدارانو څخه موږ چې د شودې راټولولې دې نه علاوه موږ غیر کوپراتیفي اعضا هم لرو چې د هغې څخه موږ شودې راټولو او بیا پروسس ته د ختیځ لبنیاتو فابریکې ته وړل کېږي د کوپراتیفي خبره مو وکړه ډېری لیدونکي زموږ د دغې کلمې سره ناشنا دي کې لږه تشریح ورکړه کوپراتیف چې دی دا انګلیسي کلمه ده بلې چې دا پښتو کې معنا چې دی تعاون مرسته همکاري بلې خو تشریح به داسې وکړم چې کوپراتیف چې دی دا یو بل سره هماهنګي مرسته کومک او تعاون ته ویل کېږي ډېر ښه چې په دې کې یو ډله اشخاص سره راجمع کېږي او خپلو کې سره دا تعهد کوي چې موږ به یو کوپراتیف جوړو کوپراتیفونه بیا ډېر یو ټولګه به جوړو یو ټولنه به جوړو بلې دغه کوپراتیف چې دا به د شودو کوپراتیف وي په دې کې موږ شودې مالداران راجمع کوو چې څومره وي دې کې باید موږ غوا ولرو او د شودو په اړه چې کوم خدمات دي که نه کوپراتیف اعضاو سره به ترسره کېږي که کوم دغه وي نو دغه اصل کې دغه ټولنې راجمع کېدو ته څه وایي کوپراتیف وایي فارسي کې یو متل دی بالخصوص دري ژبه کې وایي چکه چکه دریاب میشه دغه 1510 کسانو لږې لږې شودې راجمع کړي ده بالاخره فابریکه ته جوړه شوه وایي که د یو ګېډۍ ده نو د ډېرو امسا ده خیال مدیر صاحب دلته د سره په داخل د فابریکه کې څو نفر په کار بوخت دي تقریبا فابریکه کې موږ دوه ډوله کارګر یو چې مستقیم دی یو پارت ټایم دی یا غیر مستقیم کارګر بلې مستقیم ډول تقریبا 15 نفر دلته فعلا لپاره په کار بوخت دي په مختلفو برخو کې همدارنګه دې نه علاوه تقریبا تر 15 نفرو پورې چې دا مثلا څوک په ساحه کې شوده راټولوي بیا هغه شوده ورکوي بل سنټر ته هغې سنټر نه کم کس راوړي او بیا هغه شوده چې موږ خرڅوي نو تقریبا په مجموع کې ویلی شي چې هغه غیر مستقیم 15 نفره
په مجموع کې به دین علاوه په عمومي سطح درته وایم په عمومي سطح کې تقریبا تر 2000 کورنۍ دې څخه مستفیدین دي. څومره ښه څومره ښه. یا مدیر صاحب تاسو ته 2000 کورنۍ خبره وکړه که داسې فابریکې نورې په افغانستان کې جوړې شي د اقتصاد په ډګر کې به کومه ځانګړې ښکلا رامنځته کړي؟ دا خو معلومه خبره ده چې سرمایه ګزاري چې دا د اقتصاد د ملا تیر دی ځکه چې کله چې موږ سرمایه ګزاري کوو په وطن کې هغه په هره برخه کې په دې سره چې دی موږ تولیدات رامنځته کوو دغه تولیدات چې موږ رامنځته کوو دا په خرڅلاو رسېږي دې څخه موږ جي ډي پي ترلاسه کوو ګراس ډومېسټک پروډکټ ورته وایي. دا هغه شی دی کوم چې په داخل د هېواد کې د وګړو په اساس باندې ترلاسه کېږي. کله چې جی ډي پی د هېواد پورته کېږي د هغې اقتصاد سره پرمختګ کېږي ځکه جی ډي پي په پورته کېدو سره سرمایه ګزارۍ نور هم زیات اضافه کېږي. همدارنګه سرمایه ګزارۍ په زیاتېدو سره امپلایمنټ یا چې د بیکاري د منځه ځي د بیکاري په د ختمېدو سره چې د خلکو اقتصادي وضعیت نور انده کېږي سپما رامنځته کېږي بیا سرمایه ګزاري رامنځته کېږي چې دا ډېر اوږده د سایکل په شکل باندې او دغه لري یعنې یو بل سره تړلي دي. یعنی دغسې فابریکې د هېواد دپاره بیا زمونږ خاص کر زمونږ هېواد د ځپلي هېواد دپاره دا داسې حیثیت لري لکه زمونږ په وینه کې چې رګونه وي څومره ښه باید چې داسې فابریکې رامنځته شي تر څو زمونږ هېواد پرمختګ وکړي. مدیر صاحب که راشو دې برخې ته دغه کوم کارمندان چې د تاسو سره کار کوي د دوی حق زحمت د دولت لخوا ورکول کېږي او که نه هم دغه شرکت په غاړه؟ مخکې ما ته یادونه کړه چې دا کوپراتیفي سیستم دی د دې دا ټوله سرمایه چې دا د دولت ده بیا په کوپراتیفي چوکاټ کې چې دی همدغه مالدارانو ته ورکړې ده د دې څخه شوده راټولېږي بیا ته مالدار ته خپل حق ورکول کېږي او دې نه علاوه چې کوم اضافه پیسې پاتې کېږي دلته ته معاشات همدارنګه د ماشیني استهلاک دی همدارنګه دې مالدارانو ته وخت په وخت خدمات دي لکه اوس مثلا موږ په تېر کال کې چې یو لمپسکن ډیزیز چې د حیواناتو ناروغي و هغه زموږ مالداران وځپل نو هغې دپاره موږ هر یو مالدار ته شپږ بورۍ فري یا مجاني حیواني خوراکه ورکړه. دې نه علاوه چې تقریبا موږ هغې ته واکسینونه ترسره کړي نور خدمات ترسره کېږي یعنې دا داسې یو دوراني شکل د سرمایه شکل لري او په مصرف باندې رسېږي. فقط دولت ته هماغه ټکس مالیه ځي او دولت یې نظارت کوي نور معاشات او د دې څخه مصارفات ټول د دې فابریکې سره د دې فابریکې وسایل وسایط او ابزار په مجموع کې د یو شخص پورې تړاو لري که د دولت په چوکاټ؟ نه مخکې مې یادونه کړه چې دا د وزارت زراعت پورې تړاو لري. دا ځمکه تقریبا د کانال ځمکه ده شپږ جریبه ځمکه ده چې دا د پخواني ولسمشر دغه وخت کې حامد کرزي په وخت کې البته حامد کرزي په وخت کې دا چې دلته وقف شوله د پروګرام دپاره تر څو چې دغه د لبنیاتو پروګرام جاري نو تر څو دا ځمکه او دغه به چې د موږ سره وي او دې کوم اجاره د کمې تجربې خاوندان کارګر دلته کار کولی شي؟ دلته چې د ټول مسلکي کارګر دی چې دا د تقریبا د مسلکي اشخاصو په واسطه دا ټرین شوي دي دا فابریکه مخکې وړل کېږي بالکل ځکه غیر مسلکي اشخاص دلته کار نشي کولی ځکه که تاسو هلته تاسو ولیدل یا به وګورئ په دغه کې تاسو به وګورئ وروسته فابریکه کې چې دلته کوم ډول ماشین آلات دي او به ګورئ چې دا فول اټومیټک ماشینات دي هغه ماشینات دي چې هغه اول چې د سواد ته ضرورت لري چې باید په انګلیسي ژبه باندې باید ته ورسېږي د هغې په سیستم باندې ورسېږي او ټول کمانډونه چې دی هغه د بټن په واسطه دی. دلته مسلکي اشخاص دي هغه پوهېږي چې مثلا کم بټنه ته ضرورت دی دا شوده په کم طریقې کوم ماشین ته او کومه سیستم. دې نه علاوه د لبنیاتو چې دی دا یو بل مسلک دی مثلا په کومه درجه حرارت کې چې دی زه توم نه واچوم په کومه درجه حرارت کې زه دا بیا انکیوبیشن روم ته ویسم په کومه درجه حرارت کې دا بیرته بیا سټور کړم په کوم حالت کې په کوم کیفیت دا بازار ته ویسم دا ټول مسلکي کارګر دی. د ورځې څو لیټره شودې پروسس کوئ او څومره تولیدات لرئ؟ فعلا تقریبا تر 3000 لیټرو پورې کم کله زیات وو تقریبا 3000 لیټرو پورې موږ شودې پروسس کوو او تولیدات مختلف دي. اول پاسټرایز شودې دي چې هغه پیکټ کې بندېږي او بازار ته ځي. دې نه علاوه پنیر دی تاسو بیا وګورئ همدارنګه مستي دي چې هغه پیک کېږي. همدارنګه دې نه علاوه هغه کسانو لپاره چې عاید ټیټ دی مثلا د 10 او 20 افغانۍ مستي غواړي هغې دپاره موږ په سطلونو کې مستي جوړ کړي دي یعنې بازار ته د ډیمانډ طبقاتو او د مشتریانو د ضرورتونو پوره کولو په اساس باندې موږ هم خپل تولید هغسې اماده کړی دی. نور تجاران چې غواړي پانګونه وکړي په دغې بخش کې هغوی ته مو توصیه څه؟ زما ټولو تجارانو توصیه دا ده چې باید په افغانستان کې فعلا لپاره ښه فرصت موجود دی. فرصت داسې موجود دی چې الحمدلله اوس په امنیت دی هېڅ کومه ستونزه نشته دی. نو دا د ټولو هغه سرمایه‌داران چې په خارج کې سرمایې بندي کړي دي هغې نه څخه خواست کوم چې تاسو راشئ دلته سرمایې بندي کوئ دا ستاسو دپاره چې دی
ډیر یو مثبت پوینټ دی. هغه مثبت پوینټ داسې دی چې فعلا د پاره ډیر زیات فابریکې نشته دی. مثلا کله لبنیاتو په برخه کې وګورو په نګرا کې یو یا دوه فابریکې وي. همدارنګه که د زونونو په سطح وي، په ختیځ زون کې یو یا دوه فابریکې دي. همدارنګه د مرکزي زون وي، شمالي او داسې نور مختلف فرصتونه دلته موجود دي. نن تنه په لبنیاتو کې که درته ووایم چې په نورو د زراعت په برخه کې، د نورو تولیداتو په برخه کې، د نساجۍ په برخه کې که درته اوس لیست کړم ډېر زیات وخت به ونیسي. مهرباني په دې هر یو برخه کې چې دی موږ دغه لرو. حتی په دې ټول نه مهمه مسله مخکې موږ وکته پاکستان لاره بنده کړې وه، زموږ میوې خرابې شولې. ښه سټورونو ته ضرورت دی چې باید دلته کولینګ سیستم رامنځته شي او دغه کم دغه چې تولیدېږي د مالدارانو څخه په مناسب قیمت واخیستل شي، سټور شي او بیا بازار ته راځي په خپل وخت او زمان سره. زه وایم چې ټولو دغو ته سرمایه‌دارانو ته وایم چې خیر دی راشي دلته خپل هېواد کې سرمایه‌ګزاري وکړي تر څو خپل هېواد ته چې د خدمت ترسره کوي، ځکه دا هېواد موږ باندې حق لري. د دین علاوه خلکو ته به د کار زمینه برابره کوي او که چېرته دا د الله د رضا په خاطر دا وګڼي نو دا به هم عبادت شي، هم به چې دی هم خرمان د خلکو او د دولت نه مو په دغسې ابتکاراتو کې څه غوښتنه؟ ښه، ډېره زیاته مننه. ډېره مهمه پوښتنه ده او دا نه تنه زموږ د فابریکې دپاره بلکې د ټول افغانستان فابریکو دپاره چې دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. د دې جواب داسې دی چې مالداران چې دی دلته تاسو وینئ چې موږ ته شوده راوړي، دا چې کله پروسس کېږي نو دا چې دی بازار ته عرضه کېږي، دا به څوک اخلي؟ دا به اوله غوښتنه مې چې د خلکو نه ده، زموږ د خپلو هېوادوالو نه، د عامو خلکو نه، چې لطفا په خپلو مصارفو کې کورنۍ تولیدات ته ځای ورکړي. که هغه لبنیات دي، که هغه د نور حیواني محصولات دي، که هغه زراعتي محصولات دي، که هغه هر شی په داخل د هېواد کې تولیدېږي، لطفا په خپلو مصارفو کې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا ستاسو لخوا چې دی دا ملاتړ دی، دا ډول ملاتړ دی چې دغه کوم تولید دلته ترسره کېږي همدغه پیسې په دې باندې مصرف کړي، د خپلې پیسې تاسو دلته په داخل د هېواد کې پاتې کړي. نو دغه ستاسو د یو افغانۍ د دې فابریکو لپاره ډېر زیات اهمیت لري. دولت نه مې دا غوښتنه ده مهرباني چې دغسې فابریکې هم سپورټ کړي. د هغې سپورټ څه دی؟ په خپل ورځني مصارف کې دی هم دغسې لبنیات او داسې نورو کورنۍ تولیدات ته ځای ورکړي. مثلا هغه تولیدات چې د نورو هېوادونو څخه راځي دلته دي باید سروې وشي، دغه وشي چې مثلا څومره اندازه تولید دلته موجود دی څومره د نور هېواد نه راواردېږي، دې باندې د ریسټرکشن ولګي، محدودیت دې ولګي. مثلا په جلال آباد ښار کې 1000 کیلو مسو ته ضرورت دی او په داخل د هېواد کې 1500 کیلو چې دی د خپل کورني تولیدات کورنۍ فابریکې تولیدوي، نو صرف 500 ته اجازه ورکړي تر څو دغه 500 ووځي. دغه مې دولت نه او د خلکو نه خاص هیله چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي. ډېره زیاته مننه. په دې امید خوږو هېوادوالو چې د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو، د هېواد یا د وطن تولید، د وطن ویاړ، دا خو زموږ او ستاسو شعار دی. نو په دې علاوه ورځو چې په دولتي ادارو کې هم زموږ او ستاسې چارواکي بالخصوص د افغانستان اسلامي امارات چې کوم لبنیاتو نه په دولتي ادارو کې استفاده کوي، بالخصوص د افغانستان هغه خپل داخلي کوم تولیدات او د لبنیاتو کوم پروسس فابریکې چې دي په دې باندې د نظارت او البته قوي نظارت ته پکار دی، قوي توجه ته پکار ده چې د دې استفاده وشي تر څو زموږ اقتصاد په خپلو پښو باندې. ځانګړې تولیداتي فابریکه چې د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دې سره د خلکو غواوې ثبت او راجستر دي او د هغې طریقه شیدې دوی راټولوي او بالاخره دلته د بسته‌بندۍ په خاطر باندې راوړي د پروسس لپاره چې د شیدو څخه هغه تولیداتي لبنیات چې فقط ځانګړي ډول باندې د شیدو پورې تړاو لري په دې فابریکه کې پروسس او بسته‌بندي کېږي. خوږو لیدونکو د فابریکې مختلفو ماشینونو د تعرف او پېژندنې په خاطر د مسؤل منیجر سره خبرې کوو، سره په څنګ کې به ځانګړې مرکه هم د دې سره ولري، خاصتا د دغې فابریکې په دلته مې ابتدایي د کوم ځای نه شروع کېږي؟ تاسو ته مخکې یادونه وکړه کله چې شودو ټیسټ شو د څخابات ځکه موږ د شودو کوالټي ټیسټ کوو
کوالټي ټیسټ کوو ځکه مخکې دې نه چې دا پیک شي دا نور مشکلات هم پیدا کوي بله نو ټیسټ په اساس باندې لومړی دې پنځلس خانې ته راځي دلته وزن کېږي تل کېږي تلل نه بعد چې دی بیا راسه ټانکر ته ځي هغه ټانکر کې چې سټور کېږي هلته ځي هلته ځي په دې خاطر باندې راځي باندې خلک وایي چې دا ولې تاسو سړوئ که نه یخوئ دا په دې خاطر سړی چې دا شوده خو په تدریجي ډول سل لیټره یا 200 لیټره دا جوشیږي بیا ګرمېږي بیا خواته ځي که نه نو په دې خاطر چې دا شوده په سوي څخه خراب وي چې دا 1000 لیټر شوده راځي دا تقریبا 3000 شاوخوا شوده راځي نو دا په دې کې سپور کېږي دې نه سل کیلو هلته راځي ماشین ته په هغه ماشین کې چې دا بیا پاسټرایز کېږي پاسټرایز نه بعد چې دی هغې ټاپونو کې راځي دلته اوکې سیستم چې ټول فل اټومیټک دی چې تاسو دې ماشین ته وګورئ داسې مخته به زه مهرباني cooling system لیکلي cooling system خو تاسو وایئ چې مثال تاسو به سوال پیدا کېږي دا جوشېږي چېرته هو څنګه cooling system دی بلکې cooling system خو یخولو دی هیټینګ څنګه ورکول کېږي دلته ګورئ تاسو ګورئ هر خپل بټن لري خپل سیستم لري دا ماین بورډ دی موږ د باندې یو چې دی سټیم بوایلر لري چې په هغې کې اوبه جوشېږي هغه جوش اوبه په یو ټایپ کې راځي هیټینګ ورته ویل کېږي او پمپ کېږي نو دا په دې ماشین کې خپله چې دا شوبه جوشېږي د هوا په واسطه جوشېږي یو تاسو دلته اور نه وینئ نشته نه دا په دې خاطر حفظ الصحې په خاطر باندې دا کار ترسره کېږي دې کې هیټینګ ورکول کېږي تر 15 حتی 90 درجو پورې دا ماشین تاسو وینئ دا چې دی پاسویز ماشین دی چې دې کې تقریبا په ساعت کې 2000 لیټر شوبې دا پروسس کوي دا پروسس داسې دی چې دا دوه پارټه لري یو د یخو اوبو سیستم یا د ګرمو اوبو سیستم کله چې غواړو شوبې یخې جوشې کړو نو اول چې دی هیټینګ پې چالان کړو چې د باندې سټیم بایلر لګېدلی په هغې کې هوا راځي پیپونو کې د هوا په زور باندې په دغه چلر کې چې دی دا شوبې دا جوش شي دا تقریبا 15 90 درجې ته ورسېږي دلته آن د سپاټ په همدې ماشین کې دا مونږ څه کوو واپس یخو دلته سړی که چېرته غواړو دې شوبې پیک کړو دې که چېرته غواړو مونږ خپل همداسې د پروسس لاینپ لرو دویم پروسس پسې دغه د کریم سپریټر دی یا کریم سپریټر په شودو کې تقریبا ډېر قسمه مواد دي د هغې جملې نه یو چې دی فیټ دی یا کریم دی مونږ چې دی په دې کې کریم کنټرولوو هغه ماشین تاسو وینئ ځکه دا په دې خاطر کریم کنټرول چې بعضې اشخاص چې دي هغه تکلیفونه لري قسمه قسم وینې غوړ لري شکر لري د زړه تکلیف لري په دې خاطر باید دا فیټ کنټرول شي تر څو هغه مریضانو دې نه استفاده وکړي تقریبا 3% پکې پرېږدو بعضې اضافه غواړي چې دی هغه پرې اخلي هغه چې واغستل شي د هغه ماشین ته اچول کېږي په هغې کې پرې کوچ جوړېږي مسکت یې جوړېږي پرې کریم نه دې نه علاوه دغه بل ماشین دی دلته دغه ماشین وایي هوموجنایزر ماشین وایي دا هوموجنایزر وظیفه ده چې دا شوبې سره داسې وهي چې هرې برخې ته خپل مواد ورسوي لکه مثال به درکړم که موږ کور کې شوبې جوش کړو نو په هغې فیټ کې به سر کې هغه پیرو راغلی کېږي تجزیه راغلی نه په کدې ډول ماشین باندې ووهو نو سر منځ دې ټولو کې یو قسم فیټ یو قسم لري دې داسې پروسس کوي چې یو ځای کې کم و زیاتیا نه راځي آفرین بلکل دا دغه سره هوموجنایز سره وهي دا وظیفه لري دا زموږ ورځنی پلان دی که مثلا غواړو پنیر تولید کړو هغه تولید دستګاه ده هلته خو بلو دلته ورځو د پنیر د تولید بخش ته ورځو پنیر تولید دستګاه ده په دې کې خپله شوبې دلته د پمپ په واسطه راځي ما د مخکې ویل چې هغه فول اټومیټک سیستم دی بټن ویل کېږي شوبې راسره ته راځي کله شوبې راشي تیار ګرم شوي نیسي دلته پکې ټوم نه اچول کېږي مایع کېږي 15 په درجو کې ټوم نه پکې اچول کېږي دا د سړي پرېښودل کېږي تر څو خپله دا پنیر شي پنیر نه بعد مستقیما دا لاندې راوځي راښکته کېږي دلته پچې کې یا جالۍ کې اچول کېږي پلاستیکي چې هغه اوبه یې ریموف شي او خالص پنیر پاتې شي د هغې پنیر نه چې دی بیا مونږ دغسې دا پنیر تولیدوو دغسې دغسې پنیر پرې کوو پلاستیک کې اچول بیا کاته پرې وو او بازار ته عرضه کوو دا اوس نیچرل دا اوس نیچرل سپیشل پیر خالص چې د غوا شودو څخه جوړ شوی پنیر وي خوند یې مزه لري انشاءالله او دې په ټولو کې څه پراته دي او د دې نه راوځي بندې کې څه پکې کېږي اول نه
دې کې چې هغه اضافه د دې هغه اوبه چې دي یا فیټ چې دی یا هغه اضافه دغه چې پاتې کېږي هغه په دې کې چې هغې نه به چکه جوړېږي یعنې په دې کې کوم ضایعات نه ورکوي څومره ښه حتی که چېرته دې کې مثال غوړ پاتې کېږي او په دې سره نه مکس کېږي که هغه د اضافه پاتې کېږي هغه هم نیمه ایساره وي هغه نه بیا غوړي جوړوي څومره ښه یا د پنیر نه علاوه مستې او ورسره په څنګ کې شیدې خو ډېر لازم شیدې مستې پنیر چکه نور څه لرئ چې عمله نه ووینو ما درته وړاندې یادونه وکړه چې موږ خپل پروسس لاین اپ لرو او خپل پلان لرو د نن ورځ پلان کې چې د پنیر خو جوړ شوی دی نن ورځ پلان کې دویم د مستو پیک لرو هغه هم تاسو ویو د کوشو پیک لرو همدارنګه د قیماق فکر کوم هغې پیک هم لرو او د شولو پیک هم لرو درې پیک لرو خو فعلا دپاره د مستو ماشین فکر کوم علاقه ده دا ماشین چې ویلو دا د مستو د پیک ماشین دی په دې کې چې دا هم فل اټومیټک ماشین دی دا ماشین خپله ګیلاس ځان ته راخلي صحیح هلته سینسر لري که چېرته شوډه په دغه کې تانګ کړي په ګیلاس کې شوډه کې ډکې که نه سره نه ډکې ګیلاس نه شي روانېږي همیش تش تېرېږي صحیح هلته بیا سینسر شته دی که چېرته ګیلاس کې شودي نو فایل المونیم پرې د پاسه راځي او که چېرته بیا هلته بل سینسر شته دی که وګوري چې فایلونه موجود دی نو اوتو پرې د پاسه راځي بسته‌بندي شي دې خواته راځي ځکه دا فل اټومیټک ماشین چې دی هوشمند هغه لري چې دا شودې وکړي د شودې نه پاتې پروسس راکوي که نه دا ماشین بیخي چلېږي ډېر ښه ډېر ښه دغه بغیر خوبو لیدونکو گرندهی عزیز به نمایندگی یعنی کارگرا همراه نگهدار ما که با تجربه معلوم میشه همراه عزیز صحبت میکنیم که در این مورد برای ما چی میگه سلام جوړ بخیر وروره کار دې کوه وروره کار مزاین دې نه ګرځم دلته خو چې وغږېږي بیا کار خرابېږي ماشینګري ده ښه ډېر ښه وروره څه بخش مخکې وړې وروره دا بس خوتیګانې پیک کوو د مشودو نه د مستو د مستو موږ په درک لایوز که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنه یاره بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې متي اولاد ننګرهار ولایت او په ختیځ لبنه کې د یو کارکوونکي په صفت کار کوم کار کوي ښه ډېر ښه څو ساعته کار کوئ بس موږ خو معلومات نه دا د شودو کار دی خو کار 8 بجې شروع کوو د ورځې په جریان کې کله مخکې خلاصېږي ساعت مخکې ساعت وروسته یعنې داسې وخت راځي چې 4 بجې هم خلاصېږي داسې وخت راځي چې 3:30 بجې شودې درته د کومو کومو ځایونو نه راځي شودې موږ ته د شپږو ولسوالیو څخه راځي چې په هغې کې کامه ده بېسود دی سرخرود دی غني خیل دی بټي کوټ دی او باریکاب چېرته مو دا کار ځه دا کار خو عمل ته موږ یاد کړو کومه خاصه تجربه دې ته ضرورت لري بس عملی کار دی باید زده او چې عملی کار وانه کې هر کار که عملی کې او به یادې باید زده او زده کېږي معاش ګزاره کېږي او شکر دی بس هر حالت اولادونه چوچو بوس لري نه لري خو مجرد دی قومندان دی سړی جنم را روان دی ژمي کې کوم چا ویلي وای په ژمي کې مجردان چې دی دا په خپله قومندان دی ښه ډېره ښه ده خوشحاله آباد اوسئ وروره ژوندی اوسئ نو په دې هیله او په دې ارزو چې په دې خپلو چارو کې همداسې برلاسه اوسئ ډېره مننه کوروله خوږو لیدونکو دا هغه سړې اوبه دي کومې چې د کریم د هغه ماشین په ذریعه باندې د شیدو نه رابېلېږي بیا راځي دلته ځینې مواد هلته پاتې کېږي او د پروسس نه وروسته راځي دلته چېرته جوړېږي خبره صحیح یخې اوبه په دې ماشین باندې را روانې دي تر څو دا ساړه شي د دې نه کوچ یا مسکه تولیدوي نو دا د هغې دپاره ځانګړی ماشین دی سوال سړي سره پیدا کېږي چې دا ماشین د څه په خاطر این ماشین به خاطر پروسس و بسته‌بندی خونجا میشه فقط به خاطر جدا کردن از شیر ماسک است ماسکا پرش میگه ماسکا خوږو لیدونکو ورځو د سړې خونې یا سرخانې په طرف دې ته سړه خونه هم پکار وي اوهو واقع چې احساس سړی داسې کوي چې اوس صحیح ځای ته راغلم وروره اوس سایبیریا ته راغلم وزیر صاحب ما مخکې تاسو یادونه کړې چې موږ مختلف تولیدات لرو هغې جملې څخه یو چې پاستوریزه شودې دي دا د شودې دا نیم لیټر دي نیم کیلو دي په حساب باندې نیم کیلو دي دا چې دی په پیک دغسې پیک او تاریخ ډول کېږي بیا بازار ته کېږي او دومره یخ یې داسې دا بیا دغسې په حساب او مدیر صاحب د دې بیا
قیمتونه په بازار کې څو روپۍ وي؟ دې تقریبا 100 افغانۍ موږ ورکوو او په 15 افغانۍ باندې چې دی دا خرڅوي. یعنې نیم لیټر شیدې په 100 افغانۍ دا بیخي په 15 افغانۍ باندې خوږو لیدونکو شیدې ورکوي، خو هغه په بازار کې البته 250 ملي لیټره دي، دا 1500 ملي لیټره لا څه د پاسه او قیمت یې څه ووایم؟ همدارنګه دغه مستې دی که نه کوم چې کوی شي دغسې یخي دا ډېر ښه داسې دا بازار ته عرضه کېږي دا تقریبا 15-16 افغانۍ او دا خالص مستې دي د نیمه کیلو په اندازه باندې 1500 ګرامه د 25 یا الا 150 افغانۍ په اندازه باندې د دې قیمت دی. یعنې مختلف سطلونه هم دا سطلونه مو هغه مستې دي ما تاسو ته یادونه کړل په خبرو کې ښه هغه کسان چې مثلا عاید سطح یې دومره نه وي که نه غریبې بېچارهګانې هغې غواړي چې مثلا د 10 روپو 20 روپو که نه داسې مستې ځان ته واخلي یا کړو کې یا شمړې کې نو بیا هغه د بازار دپاره چې موږ دا وړاندې کړي یعنې د 500 ملي لیټره په ځای باندې که غواړي چې 2500 والي یا 200 والي پرچون شکل باندې بیا تاسو دم بازار ته عرضه کوئ. ښه ډېر ښه. د تلو څه نه لرئ؟ شته دی تروی شته دی تروی چې دی په دې باندې دا چې دی بیا تروی دی ډېر ښه. دا 900 ملي لیټر دی 900 ملي لیټر تقریبا دا په 40 افغانۍ موږ ورکوو دکاندار ته. البته دکاندار 550 خرڅوي او خالص ترمیم دي نو دا هم ستاسې د دې فابریکې برکت او تولید دی. یا ختیځ لبنیات خوږو هېوادوالو په ننګرهار کې یو ځانګړې فابریکه د لبنیاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر باندې. ښه ښاغلی مدیر صاحب داسې به کوو چې وي که خدای پاک تاسې چکه هم لرئ، مونږ خو نوشیجان هم کړله. ښه ورځو د چکې په کار د سرګو ټنګ ټول چینل خبرمونو لیدونکو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه. البته د یادونې وړ بولم چې زموږ ټول ملي تجاران، زموږ پانګوال، زموږ هغه خلک چې د اقتصاد له لحاظه پیاوړي وي باید په دغسې فابریکو باندې تمرکز وکړي چې تر څو زموږ دغه بېکاره ځوانان چې د افغانستان څخه د باندې تل هڅه او کوشش کوي چې په قاچاقي او غیر قانوني ډول باندې د هېواد څخه ځان وباسي هلته د کاري او د غریبۍ په خاطر باندې د یو مړۍ روزۍ د ګټلو په خاطر که هلته 50,000 افغانۍ د میاشتې عاید او آمدن ولري که دلته په 10,000 افغانۍ وګمارل شي د هغې نه دا بهتره ګڼي. نو ارزومند یم چې زموږ ملي تجاران په دغسې فابریکو په دغسې شرکتونو باندې تمرکز وکړي. خوږو لیدونکو زما خپرونه تر دغه ځای پورې وه. که مې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی درسره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ترې بله خپرونه چې زه صاحب الله ساتئ په دغسې خپرونو کې البته ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. هر چېرې چې یاست په مخه مو زیړي ګلونه د الله په امان.